په لومړي سر کې د غني پلویانو ته د غني د بریا مبارکي وایم. د غني بریا د ځوانانو بریا ده. اصلي موضوع باندې تم کیږو. ملګرو، د غني حوصله او زور نور ختم شو. واضح ویلې چې راځه دا غز او دا میدان چې سره معلومه کړو. دا خبرې ولې وکړې او چاته یې وکړې. ویډیو تر اخره وګورئ چې په موضوع پوه شئ او د ویډیو په اخر کې مو درته د رحمت الله نبیل ډېرې خطرناک اخطارونه هم درته راخیستي دي او د هغه د خبرو لنډیز مو درته راخیستی چې ضروري وګورئ چې هغه محترم څه وایي. که ویډیو مو خوښه شوله نو ضروري لایک کړئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د 1498 ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ملت ته په خپله وینا کې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان مبارکي وویله او پر نورو سیاستوالو د نیوکې پر مهال یې وویل چې کله د غز او د میدان خبره راغله نو دوی بیا لنډمهاله حکومت غوښته. نن له غرمې مخکې د ټاکنو کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د هغه تر مخه ولسمشر غني 50.48 سلنه رای ترلاسه کړي او اشرف غني په لومړي پړاو کې ګټونکی دی. ولسمشر غني چې نن ماښام یې په ار کې یوې غونډې او ملت ته وینا کوله وویل چې موږ اوس د تیارو نه د رڼا پر لور روان یو، له بې باورۍ نه د باور پر لور روان یو او له بې اتفاقۍ نه د ملي یووالي پر لور روان یو. ولسمشر غني ویل چې دولت او سیاست زما لپاره د خدمت وسیله ده او ملي یووالی رامنځته کول مې هدف دی. هغه ویل چې افغان پاسپورت باید ارزښت ولري او افغانان په نړۍ کې په میړانه وګرځي. هغه ویل چې زه ستاسې خادم یم ځکه ولسمشر د ملت تر ټولو ستر خادم دی او د دولت جوړونکي ټیم ستاسې خادم دی. هغه وویل دولت جوړونکی به داسې یو دولت رامنځته کړي چې ټول افغانان به پکې ګډون ولري. ولسمشر غني ویل چې زموږ حوصلې پراخې دي او ټول افغانان به په یو ډول په حکومت کې ګډون ولري. هغه د ملي امنیت ځواکونو او شهیدانو نه هم مننه وکړه. ویل چې ټول زموږ یاد دي ځکه دا د همدوی برکت دی چې نن دلته جمهوریت تامین شوی دی او دا جمهوریت به دوامداره وي. هغه ویل چې دوی د جمهوریت ساتونکي دي او موږ پرې ویاړو. هغه له سیاستوالو، مدني ټولنو او رسنیو نه مننه وکړه چې د ټاکنو په ملي بهیر کې خپل نقش ولوباوه. هغه وویل چې دا د مننې او ستاینې کار دی. هغه همداراز وویل چې کله د غز او میدان وخت راغی نو د ځینو لنډمهاله حکومت غوښته. هغه وویل چې موږ خو ساده خلک یو، کالیو ته مو مه ګوره، خو ساده او اسلامي جمهوریت غواړو او همدا دی نن تامین شو. ولسمشر غني په نورو سیاستوالو هم غږ وکړ چې سیاسي هلې ځلې مو روانې وې او اوس راشئ د دغې ملي پروسې پایلې ومنئ چې ټول په ګډه د افغانستان لپاره خدمت وکړو. هغه زیاته کړه چې موږ تر هر څه مخکې ملي ګټې مهمې دي او هېڅکله به هم په ملي ګټو باندې له چا سره جوړجاړی ونه کړو. هغه ویل چې د دولت جوړونکی ټیم د تصمیم ټیم دی نه د تقسیم ټیم دی. ملګرو، د نبیل موضوع ته راځو چې دا محترم څه وایي. نبیل ټاکنو کمیسیون د مشخص ټیم په پلویتوب پلان شوي او له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړې دي. ولسمشریزو ټاکنو ته نومان او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله وایي. ټاکنو کمیسیون د یو ټیم په پیلیتوب د لومړنیو پایلو تر عنوان لاندې له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړې دي. نبیل زیاتوي اعلان شوي لومړنۍ پایلې نه دوی او نه هم افغان ملت ته د منلو وړ دي. په کار ده په دې اړه یې غږ واورېدل شي. د یا ټیم له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې دغه راز پر دولت ساز ټیم هم نیوکه شوې ده چې په وینا یې له دولتي امکاناتو یې په خپله ګټه کار اخیستی او بحران ته یې لاره هواره کړې ده. خبرپاڼه کاږي دوی د ټاکنیزو شکایتونو او له کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې په پوره بېطرفۍ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا او د درغلیو اصلي عاملین عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. نن له 3 میاشتې سختو کړکېچونو وروسته د ټاکنو کمیسیون د تیرو انتخاباتو لومړنیو پایلې اعلان کړې. له دې اعلان وروسته د اجرایي رئیس په ګډون ګڼو نوماندانو اعتراض وکړ او کمیسیون یې د غني په ملاتړ توراناوه. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمې او لنډې پیښې څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.